سلامونه وخت مو په خیر له زیر نیوز څخه د دې مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د روان لمریز کال د غبرګولي 14مه چې د 2015 زیږدیز کال د جون له 4 سره برابره ده. زه شبنم وزیري د دې مهال له تازه خبرونو سره او تاسې اورئ د هیواد او نړۍ مهم خبرونه له زیر نیوز څخه. د اسلامي امارت مشر د شرعي نظام د بریا لپاره ولس او دولت ګډ مسؤلیت لري. د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده د لوی اختر په مناسبت خپاره کړي پیغام کې له ولس او دولت دواړو غوښتي چې د اسلامي نظام د لا بریا لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. شیخ اخوندزاده ویلي چې د خلکو خدمت نه یوازې یو انساني مکلفیت بلکې د عبادت یوه بڼه ده. هغه ټینګار کړی چې نظام باید د پلار په څیر مهربان چلند ولري او چارواکي باید د ولس اړتیاو ته د یو مهربان سرپرست په سترګه وګوري. نوموړي له امنیتي او ملکي مامورینو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیتونه په پوره اخلاص او جدیت سره ترسره کړي او له دې څخه ډډه وکړي چې د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي، ځکه دا ډول کړنې د بې باورۍ، ګډوډۍ او خلکو د نارضایتۍ سبب ګرځي. د اسلامي امارت مشر ټینګار کړی چې چارواکي باید خپل دندو کې ناغېړي ونه کړي، ځکه د ولس پر وړاندې بې پروایي او غفلت د زغملو وړ نه دی. خلیجي هیوادونه وایي نړیواله ټولنه دې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان د امنیت او ثبات پر ارزښت ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې چې له افغانانو سره خپلې بشري، اقتصادي او پراختیایي مرستې جاري وساتي. د شورا د وزیرانو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د افغانستان ثبات نه یوازې د افغانانو هیلې پوره کولی شي بلکې په سیمه او نړۍ کې ورسره سوله هم خوندي پاتې کیږي. شورا ټینګار کړی څو ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړل شي او ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره نه کاریږي. شورا له افغانانو سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د ملاتړ ژمنه کړې او د خپلو غړو هیوادونو بشر دوستانه مرستې ستایلې دي. په آذربایجان کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست د دغه هیواد د ولسمشر مرستیال او د بهرني سیاست د څانګې له مشر سره لیدلي. په آذربایجان کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې په یاد هیواد کې د اسلامي امارت سفارت چارسنبالي محمد فیصل د آذربایجان هیواد د ولسمشر مرستیال او د بهرني سیاست د څانګې له مشر حکمت حاجیوف سره کتلي دي. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. دغه راز ښاغلي حاجیوف له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو چمتوالی ښودلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان څانګې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري شړلو د لړۍ له چټکتیا خبر ورکړی. یاد سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال د مې له پیل راهیسې له ایرانه د افغان اتباعو د جبري ایستلو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یاد سازمان د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې اوس له ایران څخه د ایستل شویو افغانانو ترمنځ د کورنیو شمیر ډیر شوی، په داسې حال کې چې په تیرو میاشتو کې اکثره ستنېدونکي یوازې ځوانان وو. یاد سازمان ویلي چې د روان کال په می میاشت کې IOM د 15615 کورنیو ستنېدل ثبت کړي چې دا شمیر د اپریل میاشتې د 6809 کورنیو پرتله 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. د 2015 کال می میاشت کې د بې اسناده کورنیو شمیر د 2024 کال د همدې میاشتې پرتله 3 چنده زیات شوی دی. د 2015 کال د جنورۍ تر می پورې له ایران څخه له 450 زره څخه ډیر افغانان ستانه شوي چې له دې جملې 10216 کورنۍ وي. یوازې د مې په 29 955 کورنۍ ثبت شوي. له ټولو ثبت شویو بې اسنادو کډوالو 8 سلنه ښځې، 21 سلنه ماشومان او 21 سلنه نارینه وو، خو هغه کسان چې له کورنیو سره ستانه شوي پکې 28 سلنه ښځې، 40 سلنه ماشومان او 20 سلنه نارینه شامل وو. د ستنېدونکو په منځ کې د کورنیو تناسب ډیر لوړ شوی. د می میاشت کې کورنۍ نږدې 40 سلنه جوړوي، په داسې حال کې چې دا شمیره په اپریل کې 20 سلنه وه چې ډیر ستنېدونکي یوازې نارینه وو. په جنوري کې دا تناسب 11 سلنه وه.
د مې له 25 څخه د جون تر لومړۍ پورې 6308 کورنۍ یا 4215 کسان او 15794 مجرد کسان له ایران ستانه شوي. IOM یوازې له 1116 کورنیو 7% او 515 افرادو 2.3% سره مرسته کړې چې دلیل یې د مالی سرچینو کموالی و. یاد سازمان له یادو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانانو جبري ایستل دې وځنډوي. په بل خبر کې بیا د کډوالو چارو وزارت د دفتر مشر د سویډن او ناروې د مهاجرینو ادارې د استازو سره له ایران او پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دفتر مشر محمد اجمل ویاړ د سویډن او ناروې د مهاجرینو ادارو له استازو سره لیدنه کې له ایران او پاکستان څخه په زوره د کډوالو د ایستلو موضوع د دوی د لومړنیو اړتیاو لکه سرپناه، خوړو او روغتیايي خدمتونو ترڅنګ پر اوږدمهاله ملاتړ لکه کاري فرصتونو او ټولنیز ادغام په اړه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلي ویاړ د راستنیدونکو کډوالو د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره د نړیوالو مرستو په دوام ټینګار وکړ او دغه برخه کې د نړیوالې ټولنې رول مهم یاد کړ. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به مو همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو پیښو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهراني خبرونه. د اسرائیلي پوځ له لوري د لوږې له خطر سره مخ فلسطینیانو ته خبرداری ورکړل شوی چې د امریکا له ملاتړه برخمنو مرستو مرکزونو ته ورنږدې نشي. یاد مرکزونو چې د غزې بشري بنسټ لخوا اداره کیږي د تنظیم او اصلاحاتو له امله به یې ورځ تړلی وي. د غزې د الشفا روغتون مشر ډاکټر محمد ابو سلمه له نړیوالې ټولنې د وینې عاجلو مرستې غوښتنه کړې. هغه وایي چې ګڼ ټپیان هره ورځ د وینې کمښت له امله مري او ځوانان چې د وینې ورکولو لپاره راځي خپله د خوارځواکۍ له امله مرستې ته اړتیا لري. همداراز په خان یونس کې یو ښوونځی چې جګړه ځپلو فلسطینیانو ترې د سرپناه ګټه اخیسته پرې د اسرائیلو بمبارۍ له امله لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. بلاول بوټو زرداري ویلي چې د پاکستان او هند استخباراتي همکاري کولی شي ترهګري کمه کړي. دا ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر او بهرنیو چارو پخواني وزیر بلاول بوټو ویلي چې د پاکستان او هند د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري کولی شي په سویلي اسیا کې ترهګري کمه کړي. نوموړي دا څرګندونې د 2025 کال د جون په 3 د ملګرو ملتونو په مرکز کې یوې خبري غونډې ته کړي. راپورونه وایي بلاول بوټو دا مهال د خپل هیواد له لوري د یو لوړپوړي پلاوي مشري کوي چې امریکا ته یې د نړیوالو ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې سفر کړی څو د هند سره له وروستي کړکېچ وروسته نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. ایلان ماسک د ټرمپ د بودیجې لایحه شرمناکه وبلله. امریکایي میلیاردر ایلان ماسک یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بودیجې پر اصلي لایحې نیوکې کړي او دا یو شرمناک کار بللی دی. ماسک چې څو ورځې وړاندې د ټرمپ له ادارې استعفا ورکړه وویل چې دا به د امریکا ملي پور نور هم زیات کړي او د بودیجې موجوده کسر به 5.2 تریلیونه ډالرو ته لوړ کړي چې له امله به یې د امریکا خلک له داسې پور سره مخ کړي چې زغمل به یې ناشوني شي. یا د لایحه هغه مالیاتي کموالی غځوي چې په 2019 کې د ټرمپ د لومړۍ دورې پر مهال پلې شوې وه. وروستی خبر هم دا چې لی جیمینګ د جنوبي کوریا نوی ولسمشر شو. لی جیمینګ د جنوبي کوریا چپ ګوندنما د ټاکنو له لارې د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسېد. میونګ په داسې حال کې واک ته رسېږي چې پخوانی ولسمشر یونګ سوک یول د استهزا له لارې له واکه ګوښه شو. نوموړي په ټاکنو کې 4.9 رایې خپلې کړي او خپل محافظه کار سیال کیم مونسو چې د یون له ګوند سره تړاو لري له 2.1 رایو سره شاته پرېښود. نوي ولسمشر ویلي غواړي هیواد ته یو نوی پایل ورکړي، د اقتصادي ستونزو حل ته کار وکړي او له شمالي کوریا سره د سولې خبرو او همکارۍ نوی فصل پرانیزي. دا بدلون په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې هیواد یې لا هم د پخواني ولسمشر د سیاسي کړکېچ نه دی راوتلی. بهراني خبرونه هم دومره و. له ملتیا مو مننه. له عزیر صافی نه په مننې چې تاسې یې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته.
د افغانستان کرکټ بورډ روانه میاشت په کندوز کې د 20 ورځو لوبو له پیلېدو خبر ورکړی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د واخان ملي 20 ورځ کپ دوهم پړاو به د 2015 کال د جون په 28 د کندوز ولایت په کوربه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ټاکنو کمیټې د دغو سیالیو لپاره د ګډون کوونکو 4 لوبډلو سکواډونه وروستي کړي دي. یاد بورډ زیاته کړې چې په دغو سیالیو کې میوند چمپیونز، هندوکش سټرایکرز، ماهیپر سټارز او پامیر لیجنډز لوبډلې شامل دي چې هر لوبډله به له نورو لوبډلو سره 2 لوبې کوي او تر ټولو ډیر امتیازونو ترلاسه کوونکې 2 لوبډلې به د جولای په 9 د ستر فاینل سیالۍ ته لار پیدا کوي. د کونړ ولایت په اسداباد ښار کې په څاګي کې د 20 لوبډلو ترمنځ د فوټسال اختریز جام ګروپي سیالۍ پیل شوې چې شاوخوا 15 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړنۍ لوبه کې سهلي ځوانانو لوبډلې خپلې سیالۍ قمچۍ اتلانو لوبډلې ته د 4-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. د بنګلور لوبډلې لومړنۍ تاریخي بریا رایل چیلنجرز بنګلور ویرات کوهلی او د دوی مینوالو ته د زړه له کومې مبارک وي. دوی د IPL د 2015 کال اتلولي وګټله. د دې لوبډلې او کوهلی لپاره لومړنی جام و. کوچني ماشومان هم پوهېدل چې کوهلی څومره د اتلولي غوښتله. د بری په شیبه کې د هغه د سترګو اوښکو دا هر څه ثابت او تایید کړل. سره له دې چې کوهلی ډیر نړیوال جامونه ګټلي وو خو IPL یې نیمګړی خوب و چې اوس یې دا خوب هم پوره شو. د IPL سګنی لیګ د افغانانو لپاره هم د ویاړ ځای و. زموږ 8 لوبغاړو پکې برخه درلوده. نور احمد د لیګ دویم غوره توپ اچونکی شو چې 24 وکټې یې واخیستې. تر راشد خان وروسته د IPL دویم بریالی افغان توپ اچونکی دی. عظمت عمرزي پایلوبه کې کوهلی وسوځاوه. که څه هم د روزونکي لخوا سمه استفاده ترې ونه شوه خو بیا هم د پنجاب لپاره اغیزناک و. صدیق اتل او کریم جنت سکال لومړی ځل IPL کې ولوبېدل. ګوربز، مجیب، فضل الحق او غضنفر هم د بیلابیلو لوبډلو برخه وو. د دوی حضور د افغان کرکټ یو نوی باب پرانیست. راتلونکی کال دې د افغانانو لپاره تر دې هم خوندور او ګټور وي. نننۍ خبري خپرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې زموږ خپرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله پامان. زړه کې مو د سمسور